راځئ څو مثالونه د خان اکاډمۍ له مثالونو حل کړو ترڅو د جمع کولو بېلابېلې لارې زده کړو. ښه، دلته ویل سوي چې یوه تګلاره پیدا کړئ ترڅو 8 له 9 سره جمع سي او سم ځواب وټاکئ. ښه، لومړی انتخاب مو 8 جمع 10 دی. ګورو چې ځواب مو منطقي دی او که نه. دلته د 8 پر ځای بل عدد لیکل سوی چې یو کم دی، یعنی 8 او د 9 پر ځای بل عدد دی چې یو زیات سوی، یعنی 10 لیکل سوی. نو دا یو منطقي ځواب دی، ځکه که 8 نه یو کم کړو او د 9 سره یو جمع کړو، ځواب به یې یو شان وي له 8 جمع 9 سره. نو دا ځواب هم سم دی. د مثال د حل لاره یوه اسانه لاره ده، ځکه دلته موږ 8 له 10 سره جمع کوو، نو د یو لسګونې په زیاتولو سره موږ 8 لاسته راوړو، چې له دې حالت نه یې حلول اسانه دي. ښه، اوس دلته 8 او 8 سره جمع سوي، یعنی 8 لسګونې له 8 یوګونو سره یو ځای سوي، چې دلته هم د یوګونو په معنا راځي، چې دا غلط کار دی. د همدې لپاره یوازې لومړنی ځواب سم دی. اوس به څو نور مثالونه هم حل کړو. یوه تګلاره غوره کړئ چې 15 له 15 سره جمع کړي او سم ځواب بیا په نښه کړئ. دلته لیکل سوي چې 15 جمع 5 او بیا هم جمع 10، یعنی 15 یې په 5 او 10 جلا کړي، چې 5 جمع 10 هماغه 15 کیږي. دا یوه مناسبه تګلاره ده چې حاصل یې 40 کیږي، چې جمع کول یې اسانه راځي. او بیا 10 چې ورسره جمع کړو ځواب مو 50 کیږي. نو دا ځواب بالکل سم دی. اوس دلته لیکل سوي چې 10 جمع 20، چې د 15 پر ځای یې 10 لیکلي، یعنی 5 ترې کم سوي. خو بیا هم دا دویم عدد یې بیرته 5 زیات سوي، یعنی له 15 چې 5 کم کړو 10 او پر 15 چې 5 ور اضافه کړو 20 کیږي. نو دا ځواب هم سم دی، ځکه چې 10 جمع 20 یا 3 لسګونې جمع 2 لسګونې مساوي په 15 لسګونو یا هم 50 کیږي. دا لاره ډیره اسانه ده، ځکه له 15 نه 5 کموو او پر 15 یې زیاتوو. یوه منطقي لار ده. یو بل مثال به هم حل کړو. یوه تګلاره غوره کړئ چې 40 له 25 سره جمع سي او سم ځواب وټاکئ. اوس 40 جمع 25 او بیا جمع 1. نو 40 جمع 25 چې 40 له 41 څخه د 1 په کمولو لاسته راغی او 1 به وروسته بیا جمع کړو او 25 د پخوا په شان پاتې سول. اوس 40 جمع 25 یو شان دی له 40 جمع 25 بیا جمع 1 سره، چې 1 مو په پای کې ور زیات کړ او دلیل یې دا دی چې که د لسیزو خانې جمع کړو نو 40 جمع 25 92 کیږي او بیا جمع 1 چې 93 کیږي. اوس باید د لاندنۍ 43 جمع 50 ته راسو. دلته 41 سره 2 جمع کړي او له 25 نه یې 2 کم کړي، نو سم ځواب دی، ځکه دلته مو 2 زیات کړل او دلته مو بیرته کم کړل. نو حاصل به یو شان وي، چې هماغه 93 کیږي. دا یې ښه لاره ده، ځکه دلته 25 نه چې 2 کم سي په 50 چې نسبتا اسانه عدد دی بدلیږي او بیا دا 2 چې په 41 زیات کړو 43 کیږي.